د خوست لرې سپیرې سرحدي ولسوالۍ اړونده بلخمت په کلي کې د یوناپس موسسې په مالي ملاټر او د کلیو بیارغونې ریاست تر نظارت لاندې د څه د پاسه 1.5 میلیون افغانیو په لګښت د اوبو ذخيروي بند جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د دغه ولایت د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست او د اړونده موسسې مسؤلین یاده پروژه ګټوره بولي او زیاتوي چې یاد بند 588 متره مکعب اوبه ذخیره کولو وړتیا لري چې تقریبا 33 متره اوږدوالی او 14 متره ارتفاع لري. 4 کارګر ته د ورځې 450 افغانۍ، غیر ماهر کارګر ته او 200 افغانۍ ماهر کارګر ته په دې کې ورکولای کېږي. نو ډېر د خوښۍ ځای دی چې دغه پروژې نن موږ ګټې اخیستنې ته سپارو. موږ د یوناپس نه او په خاص ډول د سپیرې موسسې د کارمندانو نه ډېره مننه کوو چې په داسې لرې ولسوالۍ کې خلکو ته دا شی ښې پروژې په ښه کوالټۍ سر ته ورسولې. نو دا چون غرنیزه منطقه ده، دلته د ځمکو هغه کم ده، خو کم تر کمه 20 جربه زراعتي ځمکه او دې سره څنګ ته 15 جربه ځمکه بغونه به د دې نه ابیاره کېږي او تر څنګ به زموږ هیله دا ده چې په داسې کې د دغې هاوس په جوړېدو سره به نوره ځمکې چې هغه ځای چې مخکې شاړې وي هغه به آبادې شي او دې سره څنګ ته په دا سیمه کې چې اوس چارمغز یا مټک کې موږ په اصطلاح دا نوی نیول کېږي. په راتلونکي کې به د خلک دې ته توجه وکړي، په دا ځای کې به په زرګونو چارمغزو نیالګي کېنوي. هممهاله بیا په یاده پروژې کې لسګونه کارګرو ته د کار زمینه هم برابره شوې وه. بل لوري ته د سیمې اوسیدونکي د یادې پروژې په بشپریدو خوښي څرګندوله او په اړونده سیمه کې دې ته ورته نورو پروژو غوښتنه هم کوله. دا چې د سپیرې ولسوالۍ لرې غرایزه سیمه ده، موږ د دوی نه د نورو مسؤلینو د کلي پراختیا ریاست نه غوښتنه ده چې داسې غرایزو منطقو ته توجه وکړي او د موږ باندې فرض ده چې د دې پروژې ښه ساتنه وکړي. د یادونې وړ ده چې د دې پروژې په بشپریدو سره 651 تنه مستقیم او 811 تنه غیر مستقیم ګټه اخیستونکي لاسرسی پیدا کولی شي.